په دې وخت کې زه د پاکستان منګه ترین ځای کې موجود یم. که زه دا ویم نو دا به غلطه نه دا به تاسو ډېر کم هم اورېدلي. د E7 باره کې به تاسو ډېر کم اورېدلي. د هغې شاته وجه ده چې د دې خپل خاص مارکیټ یا داسې ویزټینګ ایریا نشته چې خلک راشي په هغې کې کینې انجوای کړي یا مارکیټ یا څه واخلي. دا صرف یو خاص آبادي ده د مارګله هیلز سره ټچ. بالکل مارګله هیلز ته چې کوم نږدې ترین سیکټر دی او په پاکستان کې مهنګه ترین سیکټر دی هغه E7 دی. دا ویډیو مخکې کتو سره به تاسو ته په خپله پته ولګي چې دا څومره لګژري او نیچر فرینډلی، یعنی دلته لګژري او نیچر دواړه میلاو شوي. دا سیکټر د ټولو نه اولنی او موست الیټ یعنی د امیر ترین خلکو دپاره دا سیکټر دغه شان دا سپیشلی تیار شوی د ډیپلومیټس دپاره، افیشلز دپاره او د امیر ترین بزنسمین دپاره. او دغه شان د دې سیکټر یو خاصیت دا هم دی چې دا د فیصل مسجد سره بالکل ټچ، یعنی ښي سایډ ته د ټریل 5 طرف ته یا سیکټریټ طرف ته دا سیکټر د فیصل مسجد نه موجود دی. نو دا د فیصل مسجد د وجې نه نورم یو ښه سیکټر، یو بهترین، مور ډیزایریبل، یعنی هر څوک غواړي چې یاره دلته راشي. اوس کلیواله که د دې د لوکیشن خبره وکړو نو دا یو طرف ته E8 دی، بل طرف ته E6. خو E6 سیکټر اوسه پورې نشته دی، مطلب د هغې خاص ایریا هم نشته. خو مونږ داسې ویلو چې بھائی E6 مطلب سیکریټریټ هغه طرف دی، بل طرف ته فیصل مسجد یا E8 ورته هم مونږ ویلی شو. بل طرف ته چې کوم دی د دې مارکیټ دا ډیپینډ کوي په F7 باندې. یا F7 چې کوم دی د دې په خپو کې دی، نو دې مارکیټ چې کوم استعمالی یا هغې ته ځي شاپینګ وغیره کوي نو هغه F7 دی، F7 یا F6. د E7 خلک لږ جدا غونته، دا خاموشه خلک دی، اصل دا ریچ نه، دې ته موږ ویلتي پیپل ویلی شو. مطلب دا چې د دې چې کوم پراپرټي ویلیو یا چې کوم امیري ده هغه خاموشه ده. نو دوی دلته نیچر او خاموشي انجوای کوي. بیا چې کوم دی که لږ شور طرف ته یا مارکیټ ته وځي نو F7 F6 بهترین مارکیټ دی هغې ته وځي. بل طرف ته کلیواله د دې غټې غټې ګلۍ دي، یعنی کولاو روډونه دي پکې، او بیا پکې غټې غټې ونې دي، نیچر دی. یعنی مارګله غرونه ته په دې غلو کې ګرځې نو مارګله غرونه ستا مخامخ دی ولاندې ته په نیچر کې روان. د دې غټ غټې بنګلې دي، یعنی یو کانال یا د یو کانال نه زیات کانالو باندې یوه بنګله ده، ویله ده. نو کورونه مهنګ هم د دغې وجې نه چې په غټه ایریا باندې دي. او بل دا ده چې مین سیکریټریټ یعنی ریډ زون ته نږدې، یا میبي زه دا اوس ماته کنفرم نه ده چې دا ریډ زون کې راځي او که نه ریډ زون کې خو نه راځي. ریډ زون چې کوم دی حکومتي مخکې ځای دی، خو دا چې کوم دی بالکل ورسره ټچ. نو دې وجې نه کلیواله دا د پاکستان او د اسلام آباد د ټول نه مهنګه ترین ځای دی. پخوانی دی، د اسلام آباد جوړېدو سره دا جوړ شوی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په هر ځای کې یا داسې مهنګه ځایونه چې کوم د هغې کې د کورونو د ویلې جوړولو خپل یو رول وي. مطلب ته ډېر غټ کورونه نشي، یا دلته خو میکسیمم 2 چته چې کوم کورونه دي دې نه زیات ته نشي جوړوی چې تا ته آسمان او غرونه چې کوم دی کولا او کرسنې چې غټ بلډینګ ودرې پکې او تا ته خو دې خوڅل. نو دا خاص رولز دي، رولز مطابق به ته کور جوړی. نو هغه هم دلته اپلای کړي. کلیواله دلته پرایویټ لایف دی، خو داسې مطلب داسې نه ښکاري چې دا یو پرایویټ، مطلب دی چې یو سرکار ځای محسوسېږي، ځکه چې دلته ټول غټ خلک پاتې کېږي. دلته چې ته پاتې کېږي ته به چې دا یو ګرین ریزارټ دی، مطلب یو خاص ایریا، یو ګرین ریزارټ جوړ شوی دی، خو دا نیچرلی داسې دی. اوس راځو کلیواله د دې د پراپرټۍ خبرې ته. دلته چې کوم دی میکسیمم کورونه داسې دي، ویلز داسې دي چې هغه 100 کروړ نه 100 کروړ یا 100 کروړ نه لږ لاندې یا 100 کروړ نه باندې، یعنی یا عرب نه پکې بر هم شته او کم هم پکې شته. هغه بیا په لوکیشن باندې په ځای باندې په یو کانال دی، په 2 دی، په 3 دی، په زیاتو کانالو باندې دی، نو په هغې باندې ډیپینډ کوي. او دا اکثر ډیپلومیټس یا بزنسمینان یا کوم غټ خلک چې امیر ترین هغه اټریکټ کوي هغه دلته راځي. اوس راځو د E7 اهمیت ته چې دا اهم ولې دی. کلیواله دا ځکه اهم دی چې یو طرف ته خو د دې فیصل مسجد دی بالکل ټچ دی ورسره، او هغه تاسو ته پته د پاکستان یو موست فیمس ځای دی. بل طرف ته په خپل کور کې دننه کړکونه بهر راوځي او تا ته مخامخ مارګله هیلز دي، کوم دپاره چې ډېر لرې لرې نه خلک راځي. بل طرف ته دلته یو نیچر قدرت دی، خاموشي ده. تاسو ته وایي چې هر قسم نیچر انیملز هم دلته موجود دي، پخوانۍ ونې، هر څه ګرینري پیس دی، یو کلاس ځای دی. بل طرف ته د دې سوپر مارکیټ یا جنه سوپر مارکیټ یا F6 او F7 چې کوم مارکیټونه دي هغه، نو دلته چې کوم دی قدرت او مارکیټ یا ښار دا چې کوم دی په یو ځای باندې یو ځای شوي. زه به دا ویم چې د یو پیسفل مارنینګ، یو پیسفل سحر، او بیا د یو ګلوینګ ماښامه پورې، یعنی فیصل مسجد
هغه ګلو چې کوم ده هغه دلته موجود ده. نو دا یو جادویي ځای دی، مطلب دی چې یو میجیکل ځای. کلیواله نننۍ ولاګ نننۍ قصه د E7 باره کې وه. که تاسو اسلام آباد په پراپرټۍ حوالې سره یا اسلام آباد باره کې زده کول یا هغې نه ځان خبروئ، د هغې باره کې نالج ګین کوئ، نو زه داسې سیریز زما روان د اسلام آباد باره کې، هغې هر سیکټر یې به زه ایکسپلور کوم انشاءالله. زموږ 2 چینل یو باندې موږ اردو کې کنټنټ راوړو وکیل وینچر باندې، او په پښتو کې چې کوم موږ کنټنټ راوړو هغه دی وکیل وینچر 2. نو انشاءالله موږ به ټول اسلام آباد ایکسپلور کوو. په دې کې کوم ایونټس به بیا را روان سیریز کې ایونټس وغیره نور چې کوم بزنس هغه به م ایکسپلور کوو. خو فی الحال زموږ سیکټرز روان دي، سیټیز روان دي، سوسایټیز روان دي، په هغې کار روان دی. نو انشاءالله زموږ د چینل نه به تاسو خامخا څه نه څه نالج، څه نه څه پیدا، څه نه څه بلکې ډېره پیدا میلاویږي انشاءالله. دې نه به ځان خبرو او انشاءالله مخکې وبړویږو. نو د هغې دپاره تاسو زموږ چینل که سبسکرایب کړئ، نو موږ ته به هم حوصله میلاوي او تاسو به هم زموږ سره کنیکټډ اوسئ. نو یو ځای به انشاءالله مخکې ګروت کوو. اوس درته منکیز وښیم، ونې ترې ډکې دي. اټیک را باندې ونیکي او کیمرا رانه ویسي.